ها راځم په وینورډ کې یو ډیزاین کوم د تیشي ډیزاین د سرټیفیکیټ ډیزاین دا سرټیفیکیټ د کورسونو کې ورکې کنه دوی دا ډیزاین څنګه کوي چیرته کوي وینورډ کې کورل ډرا کې خو مونږ دلته راغلی وینورډ کې کو دا هر څه د بخا چې تکلا راځي دا یو ډیزاین کې ته چیرته راشي لی اوټ ټیب ته چیرته راشي لی اوټ په لی اوټ کې باندې دا مارجن څنګه کې لینډسکیپ کې څنګه به کې لینډسکیپ سرټیفیکیټ لپاره کوم یو مارجن دی لینډسکیپ دی سیس ته به راشي سیس کې به کې A4 ځکه چې دا په A4 ورکه باندې پرنټ کې کوم ورکه باندې A4 ورکه باندې زبراشه ما دا ورکه داسې اوټ کوم چې تر څو تاسو صحیح کار شي دا مشترا د A4 ورکه شو سیدا زبراشه ما دا بلومړی ځان ته 1 پیج کما داسې 1 پیج کری ښه لیاوټ کې راو لګنا دا سیټ مو چیک کړ A4 ورته انتخاب اورینټیشن ورته چیک کړ د پروفایل څخه بل نس کې واسه د مارجنز باندې سره کار ملري دا اساس کوونه خبر لري سیدا په قدم دا غدوا اورینټیشن او سایز بدل کی راوشي انسرټ ټیب ته بلې کې زرا زما چې شي ترازما شیپس ترازما چې شي دا شیپس به شیپس کې کومه راخلم وزرا زما ورته مراشه دا یو شیپ را تر واخله رائټ کلیک به وکړه دا سی ډراګ څنګه کا ډرای کړه او دا براسي دې ته دې څنډه ته وړم او دا دې خو چیرته وړم دې څنډه ته وړم سیدا راشد هم دې څنډه ته وړم یو ساده سرټیفیکیټ ورته ډیزاین کوم سمره راشه درسو کا چې دې مرزه پر راڅونډه چې کوم راته سره جوړوي ما غوښنه جوړولې شي ښه راشد ورته انتخاب کړم زوز غواړم ما چې د منځ کلر دلین شو شیفل درازما دلور چیک ما نو فیل او دا اوټلاین دا کړی دا اوټلاین ورکی زرازما شیپ اوټلاین ورته مراشه وې د دې وزن دا اندازې څومره کا دومره را سره غټه شو لګنه کچېره زغواړم مراشه ټکی غواړم دې تراشه په دې سیټ داس ګوټه چې کوو غوړ نه ډیشز دسه غواړم په دې شکل کې غواړم راځه په دې کې اوټلاین غواړم چې کوم یو شکل تاسو غواړئ زه به ورته ساده واخلم سیدا دا منګه واخسته اوس په دې کې زه راځم ما چیرته راځم را شیپ مستر راغلی کنه شیپ فارمټ په نوم یو هغه مستر پر شوی دی زه راځم ما ورته وایم چې راشه دا زه راخلم دې باندې زه دا کلیک کوم دا ما جوړ کړ سیدا د دې څنګه دا تغییر ورکوم دې څه پر میرا وسته کنه دې ته دا شیفل دا دنه رنگ څنګه کومه بدلوم چې دا مراشه دا دنه رنگ دا وکړه دا اوټلاین څنګه کا راشه نو اوټلاین کا وسته راشه چیرته وسه دا څه کوونچته یو څه دا څه کوونچته مو وړه کنه دا راشه لګ راغټ کا دا څه کوونچته وسه کنټرول ډی سره ډوپلیکیټ کا کنټرول ډی سره دا څه لګ راکش کا د شیفل څنګه کا د فور ایگزامپل شیفل نو نه کوم راشه دا څه کا شیر کنه دا چیرته راوړې سند بیکورډ وای چیرته سند بیکورډ نو ګورې دې سره د خاطر چیرغه دا څه معلوم شو سیدا راځي ګوره دا ورسره دی خاطره زه اوس راځم ما کې چیرته تاسو دا راشه دې نه دی باندې راکې او دا بل دلته شفت ونی سي او سره کنټرول ونی سي سیدا کنټرول ونی سي دا بل هم سلیکټ کړئ څنګه سلیکټ کړئ شفت سره ودا سلیکټ کما دا بل سره ګوره دا راځي کنه دا سم راوړل دا هم دا سره راوړل تر راځم دا سری تر دې ځای پورې کنه زغړم مدام سلیکټ کما دا بل مرسر سلیکټ کما راشه شفت سره ونی ساده دوی مرسر سلیکټ شو شفت سره سلیکټ کیږي سیدا راټک به وګړي د شراشه ګروپ تر راشه راټک دی وګنه ګروپ کدا دوار سره ګروپ دینه یو جوړ شو راشه د دې ځای ته ورسنه داس شو وس کنټرول دی وه د دې دوار نه یو درته راوځي وته کنه دا سره کشکا دا څنګه کا دا سي کو کدي شکل ته وړه دلته وړه کنه دلته راوړه چې آیا دې سره سیستم مساوي دی کنه را سره کسه کنه دې ځای ته راورسه دې ځای ته مراور کنه دا موږ غواړو ملګرو باسم د څه تکلیف ورته وکا د څه څنګه شي د څه بروز کچې دا شاته رنگ تاسو بدلوي هغه هم بدلول شي وځه غواړم ما چې دلته یو شراول ما یو لوګو راولم نو تصویر نه راوستل شي کنه سیدا کنه زه غواړم اوس په شیپ تاسو راول ما چې شیپ باندې پوه شي نو لوګو هم باندې تصویر هم دې شکل سره راوستل شي لوګو ما غا طریقه راخه تصویر برای انسرټ کې ورته ما څه وړو کې تاسو اسانه طریقه باندې وکړي دا مثلا ما سره دلته راغی د دې شکل دا شو زبل په داسې راخلم ما تر څو موږ سره معلوم شي دا داسې شو د دې تور کوم شکل دې دا رنگ څنګه کوم فار ایگزامپل د دې رنگ مداسې کړ دا مداسې راوس سیدا وزلته ورته لیکنه کوم نو چیرته راشم انسرټ ته چیرته راشم شیپس ته شیپس کې راغم ټیکست باکس دی کنه راځل تکلیف په وکړه چې دی ضرورت ما چې بشپړ educational
سنټر سیدا بشپل ایجوکیشنل سنټر دا مرته انتخاب کړ کنټرول ا سره ودا انتخاب کړ چې سره کنټرول ا سره انتخاب وکړل لاس کنټرول ا سره کنه چې کنټرول شیفټ دا انکریز وای دا سره راغښ کنه کنټرول ای سره سنټر تر راوړې کنټرول بی سره بولډ کړي سیدا دا نور راغټول غواړم راشه چې کلیک په وکړه نو دا وتا سره نور هم څنګه شي راغټ شي دا دلته راغی کنه نو راشه دا چې راغټ کاز راځم دلته اوس بلې او راخلم بشپړ ایجوکیشنل سنټر زه دلته لیکم this certificate is awarded to Mr. to دلته راشه چې لیکم Mr. لیکنه راځم ګوره په دې باندې کلیک کوم دا سره واخله دا شو دې پر راغی سره to Mr. For example Talha for his outstanding performance in a showcase quiz. See that? BEC appreciate his ability and award this certificate award him this certificate see now awarded him this certificate see that for example certificate samara dasi ulika نو دا اوس څه کوي کنټرول اس سره راغلی چې ته ولې سنټر راغلی کنټرول اس سره کنټرول شفټ ګریټر دا سره راغټوي سیدا نو زرا زما دا به خطر واخلو دلته به چیک دلته به کېږي د دې دا شفل بسنګ کو نو شفل به نو کو شپ اوټ لاین به هم نو اوټ لاین دا سره هغه مخسره کنه ګوره د دې پاس اوټ لاین او شفل شته لازم دا به هم شفل نو کو او اوټ لاین به څنګه کو نو اوټ لاین دا موږ سره شو کنه نو ګور اول شو کې زه وایم دلته تلهان مولکم نو بیا راځم ما شي باندې کوم که چیرته ادي ډول لیکم نو ادي دلته لیکل شي مله داش روانم کنه داش څه پاسه راخم ټیکس باکس راخم ما په ټیکس باکس کې چانم لیکم فور ایگزامپل ورته ما چې تلها دي سیدام تلها تزدا ورکو ما کنټرول اس راخم ام دوه راسم راغټ کو انداز دلته به شي کور سره بولډ به هم کور سره که چیرته دې ترنګ ورکو رنګ هم ورکو راشي رنګ کوم ځای نه مو ځا سلیکټ کړ کنه راشه دلته وګورځاله کنه زه ته وایم چې دې ته داس شکل ورکړه سره ورته راشه چیرته ورته واړی دلته واړی نو دا شفل څنګه کا نو فل او نو اوټ لاین نو ګوره دا ته څنګه شو دا سرټیفیکټ یې ګڼل دلته ورته نو بولیکا دا مستر باندې دلته ورس غلطی دا وای دا رائټ کلیک به کوچر درازو مستر دې شکل تر سره ورنه ګوره دا په دې شکل سره مستر تلها زدا تلها لګلند راکته کول غواړم راشه د تلها نوم راکته کول غواړم سیدا راشه ایوارډ کې وای لګ مشکل لري دا ایوارډ کې غلطی دا ایوارډ راشه دا سولیکا په دې شکل جوړ شو کنه اوس به التا د دې هغه لپاره به امضا لپاره به زین پرې خوي کنه نو ګوره دلته قرار راشه انسرټ او انسرټ کرا شیپ دا کار خراواخ دی دلته راشه ونی سي دیسي دسه دیګنه راشه لاندې چې ولې کا په انسرټ ټیپ راواخلا بي ای سي مینیجر چې شي فور ایگزامپل بي ای سي مینیجر سیدا manager دا شو کنټرول اس سره کا کنټرول دا سره غټ کا کنټرول ای سره منځ ته راوړه او سره شیو کا شفل چې شیو کا نو فل چې دا د دې د نن رنگ د شیپ څنګه کی بدل کی نو آوټ لاین راشه لګي نور هم راغټو ما راغټه کا کنټرول بی سره د بولډ کړ راشه دلته ورته سکیږي دا یا راشه نور هم راکته کا تر سوال ته امضا ته ته زې پال شو را امضا څنګه کی وکی نو بس دا څنګه شو دا یو سرټیفیکیټ شو پوښښ باندې زور باندې ملته بل شکل هم راوخلم ما راشه دی باندې کلیک وکم شپ راشه په شپ کې راشه زګور ما دا یو شپ مې راوخ سره کنه دا شپ مې راشه انتخاب کړ په دې شپ چې راکوم شپ فل نو فل او شپ اوټ لاین ته یو شکل ورکوم شپ اوټ لاین مثلا په دا ډول اوټ لاین دی راشه واخلي او دلته دا اوټ لاین د سایز د څنګه کومه د وټ سره د سایز لګټوم دا چې مغټ کړ کنه دومره مغټ کړ خدا شه دا اوټ لاین جره سره کوګو غراول مراشه په دې شکل راوړم په دې شکل مراوخ سکنه زرا زما دا دلته راوړم په دې ځکه او دا چیرته لګم سن بیکورډ شاته طرف ته ورته مولای غره
راشه کلیک په وکړه چیرته ولېګا در سره شا طرف ته ولېګا وګوره دا ډیزاین دی کنه دا رنگ ډیر تیز دی زرا زما دا رنگ ورته انتخاب کړئ به خې دا رنگ انتخاب کړئ وګوره دا سرنګ بل سره واخلي دا هم وایي چې نفر وایي چې د کوم ځای نه خسرې راشه کنټرول ډی سره ډوپلیکیټ کا کنټرول زد ډیر ډوپلیکیټ مته نه لوسیرا کنټرول ډی سره ډوپلیکیټ کړه دا نور هم راغټ کا دا شو کنه بیرته سم بیکورډ شا طرف ته ولېګا راته راشه کلیک په وکړه سم بیکورډ راغی به ډوپلیکیټ کا راشه دا لګ نور هم راغټ کا د نور به اساس خپل خو باندې جوړول شي سیده دې ځای پوره شو کنه کنټرول ډی به ډوپلیکیټ کا زرا زما دا لګ وړو کې واخلم راشه کلیک په وکړه دا لګ وړو کې شو سیده نو په دې ډول دار سره راغی نو دا اوس شي شو یو پورا کچره دا په کې استعمالوي کنه استعمال نه دا زموږ یو شي شو یو ډیزاین شو ډیزاین مو وکړ په دې باندې پوه شئ نو ان شاء الله ډیزاین کې موږ سره انسرټ ټیپ کې موږ سره دا شیپ لا پاتې دي پکچر په ویل شیپ پاتې دي کې به موږ خبره کوو دا ډیزاین نه باندې صحیح هغه څه پکې کولای شي